د یو بل د مال نه به ځان ساتئ. مالونو نه به ډېر ځان ساتئ، پردی مال. الله اکبر. ولی اسلام فرمای من غشنا فلیس منا، چې موږ سره دوکه کوي دا زمونږ امتی نه دی، دا مسلمان نه دی. چې ملاوټ کوي، د څه شي ملاوټ؟ صرف د پیو ملاوټ پیژني، پس څه شي کې ملاوټ نشته. مسلمان کم یو شیز دی چې به ملاوټ شي. کومنګ دا د مولیانو طبقه راوالو، دا دین دایم د ملاوټ نه ډک. او به ګورې پر روانه میاشت کې عید میلاد النبی بی، 12 بی، ربیع الاول بی، چټي بی، په جمعتونه به لیټونه پراتې، رڼاګانې بی، ناتونه بی. د دین په جامه کې ملاوټ شروع دی. دنیا خو لا پرې د دین کې ملاوټ شروع شي. نو د مسلمان مال نه ځان وساته. شهید یغفر للشهید کل شیء، که شهید شوی الله به دې وبخي، خو پردی مال پردی قرض د ته نه معاف کوي. موږ د هغه نبی علیه السلام امتیان یو. د کم نبی علیه السلام سره چې نوسي روانو، حسن او حسین رضی الله عنهما، او بلاره کې یوه د کجوري یو دانه پرته وه، او دې وړو ماشومانو راوچته کړه او خولې ته کړه. محمد رسول الله علیه السلام لاس ور واچو او د خپلو نوسو د خولې نه د کجوري دانه وغورځوله، او ورته ویې ویل کښ توکی ده، دا ناولې ده. ولې؟ هسې نه چې دا د زکات کجوری او زکات په آل رسول زما په نوسو حرام دی. د ماشومانو صغیرانو چې د جنت مرغۍ وي، چې د دوی خېټو ته حرام لاړ نشي. د لارې موندلی شیز به د خولې نه غورځئ، د چا د جیب نه چې په زوره راوالي، د چا د کور نه. ماسخوتن مسلمان را رواني، ټوله ورځ یې دیاړي کړې ده، روپۍ ګټلې دي، څه د سودا روپۍ دي، څه لږه غوندې پکې ګټه ده، ګټه ډېره لږه ده، نورې ټولې د سر د سودا روپۍ دي. دنه قرض لګې راغستې، کاروبار د ښځې سرې خرڅ کړي دي، د پلار جیداد او ځمکې خرڅه کړې دی، د یو څو روپو کاروبار روان. د مسلمان زوی ورته راوځي، د مسلمان زوی، د یهودي او د هندو او د سیک زوی نه راوځي، د مسلمان بچی راوځي، او مخې ورته پټ کړی دی په موټرسایکل باندې، او تمانچه پکې دي راوباسي. اسلام ولې وایي د ده نه وایي لاس کټ کړئ، دلته د دې غل نه دلته لاس کټ کړئ په دې ځای کې، چې دا کله پر دغاغ تړي او مور ته ووایي چې بیبي راشه دا لږ وتړه، لاس مې نشته. دا چې ډوډۍ خوري او بل چاته وایي دې خوله کې لږه ډوډۍ راکړه چې لاس مې کټ دی. ولې؟ دا درد، دا غم، دا خفګان، دا مصیبت چې د چا نه روپۍ واغستلې هغه ته ورسېده. الله اکبر. روپۍ خو لا وړه خبره ده، موبایل هم ترې لاړه، او چې هغه ورته لږ سترګې را برندې کړلې، بس لوټ تمانچه ده او ډز سړی وویشت. نو بچي جاړي چې زمونږ پلار څه ګناه کړې وه. نو بیا خلک وایي ده به څه شی کړي وو. نو هسې څوک مرګونه نه کوي، مرګونه ډېر اسان دي. په 5000 او 6000 روپۍ تمانچه میلاوي. اوس خو ډېر اسان شو. د روپو دپاره خلک وجني.